د پاکستان د پوځ مشر ویلي دی چې په سیمه کې ثبات او امنیت هغه مهال تامین کیدای شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. عاصم منیر ویلي دی چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې په مستقیم ډول مسؤلیت لري او اسلام آباد به هم د کابل پر ضد خپل عملیاتو ته د پای ټکی کېنږدي. کابل بیا تازه دغو خبرو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په کراتو ویلي و چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. پاکستان د خپل د بام واوره پر افغانستان نه اچوي او د افغانستان حکومت دا حق لري چې له فرضي کرښې هغې غاړې ته هغه ځالې په نښه کړي له کومې چې د افغانانو امنیت ګواښل کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نظامي شخړه یو ځل بیا زیاته شوې ده او ډیری ځلې هم ګواښ په عملي برید باندې بدل شوی. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې څو مهمې پوښتنې لرو. ولې عاصم منیر د خپل د هیواد ناامني ریښې په افغانستان کې ګوري؟ آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه نظامي شخړه زیاتیږي، کمیږي که په همدغه حالت کې پاتې کیږي؟ د پاکستان اساسي غوښتنې کومې دي او کومه استخباراتي لوبه ده چې په دې منځ کې دوام لري؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه منصور نیاز یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر ګل محمدین محمدي صاحب، دیني عالم او شنونکی عبدالرحمن عابد صاحب او د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. استاد غواړم چې بحث مو تاسو پیل کړم. عاصم منیر وایي چې امنیت په سیمه کې هغه مهال تامین کیدای شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. یعنی په دې معنی چې داسې غواړي ووایي چې ګواکې دا اوس په سیمه کې که کومه ناامني ده چې هغومره نشته هم هغه هم له افغانستان نه ریښې اخلي. یعنې یو رقم د خپله شخړه او جنجال له افغانستان سره داسې لویوي د سیمې په کچه باندې. هدف یې څه د دغو څرګندونو څخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی غواړم چې یو اصل باندې دا بحث پیل کړو چې هغه ته مشروع دفاع وایي. دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته کله چې ملګري ملتونو سازمان رامنځته سو، په دې کې هیوادونو پرېکړه وکړه، امنیت شورا، چې باید هیوادونو لپاره د مشروع دفاع حق ورکړل شي. دا په نړیوالو حقوقو کې یو اصل هم دی. یو 50مه ماده ده د ملګرو ملتونو سازمان چې دا هیوادونو ته یې جمعي او فردي د مشروع دفاع حق ورکړی دی. ولې په مشروط ډول؟ په مشروط ډول په دې معنی چې مشروع دفاع هغه وخت کولی شي چې همزمان په دولتونو باندې تیری وشي یو هیواد له خوا نه، د ډلو ټپلو له خوا نه، بلکې کله چې د دولتونو یو هیواد له خوا نه په بل هیواد باندې تیری کړي، همزمان باید هغه دفع کړي یا هم د تیري مخنیوی وشي. په دې صورت کې کولی شي چې هیوادونه تر هغې پورې، ځکه مشروط ډول د دې لپاره ښه تر هغې پورې چې امنیت شورا تصمیم نیسي، دوی کولی شي چې د خپل خاورې څخه، د خپل د خلکو څخه دفاع وکړي. دلته اوس که موږ راسو د پاکستان او د افغانستان مسلې ته، دلته پاکستان دی چې تیری کړی په د افغانستان په خاورې. مثلا تاسو وګورئ، ملګري ملتونو سازمان وایي هیڅکله وخت دا دفاع مشروع نه دی چې کله یو حمله وشي له هغه نه وروسته بیا تاسو دفاع وشئ کړئ. نه، تاسو باید همزمان دفاع وکړئ یا هم هغه خنثی کړئ. اوس دلته کې د پاکستان مسلې ته راسو، په اکثره حملو کې چې په افغانستان باندې شوي دي، ملکي کسان په نښه شوي دي، کورونه ویجاړ شوي دي، عامل منفعه ځایونه یې په نښه کړي دي. دا اوس د افغانستان ته راګرځي، د یو 50مه ماده اصل افغانستان ته راګرځي چې افغانستان کولی شي د خپل مشروع دفاع څخه استفاده وکړي. دلته اوس جمعي حق مشروع دفاع ده او فردي ده. یو خو فردي په دې معنی چې دولتونه کولی شي، افغانستان کولی شي خپل خاورې څخه دفاع وکړي او بالاخره هغه خنثی کړي. بل جمعي په دې معنی ده چې په دې کې نړیوال بنسټونه او ځینې هیوادونه چې له دغه ځای نه متضرره کیږي، دوی باید په ګډه له افغانستان سره دا دفاع وکړي. ولې؟ د دې لپاره چې افغانستان کې چېرته په افغانستان کې خطر رامنځته کیږي، د افغانستان خاوره مثلا ناامنه کیږي، بې ثباته کیږي، دا دغه هیوادونه چې د په خطر کې دي، شاوخوا هیوادونه یا مثلا د نړۍ قدرتونه، دا کولی شي چې افغانستان سره یو ائتلاف په شکل پرې نږدې نور هیوادونه چې تجاوز تیری وکړي. اوس مثلا که پاکستان دی دا ثابته کړي چې دلته هغه ځایونه په نښه شوي چې پاکستان په نښه کېده، خو دوی حق لري ځکه د یو 50 ماده ده، خو دوی هیڅکله وخت دا ثابته ونه شو کړی. د دې لپاره چې په کونړ کې ملکي کسان بمبارد کړه، په پکتیا کې، پکتیکا کې، ټولو ځایونو کې هغه ځایونه په نښه شوي چې هغه کې زموږ او تاسو ماشومان، زنانه، زموږ او تاسو ورزشکاران، عامل منفعه، روغتونونه، کلینیکونه دا په نښه شوي. په دې صورت کې دا د افغانستان حق کیږي چې د خپل خاورې څخه دفاع وکړي او ملګري ملتونو سازمان ته هم ورګرځي، ځکه چې یو 50مې مادې وي تر هغې پورې
چې ملګري ملتونه تصمیم نیسي باید دولتونه د خپل د خاورې څخه دفاع وکړي. دا اوس ملګري ملتونه باید تصمیم ونیسي چې کوم یو هیواد تیری کوي، متجاوز هیواد کوم یو دی. افغانستان هیڅکله وخت مخکې له دې چې پاکستان دا کار وکړي افغانستان دا کار کړی نه دی، او د افغانستان خاوره که چېرته دوی ثابتولی شي خو ملګري ملتونو سازمان ته د اسناد وړاندې کړي. تاسې ولیدئ یوناما هم دا راپورونه خپاره کړه چې په افغانستان کې ملکي کسان په نښه شول، په افغانستان کې روغتونونه ویجاړ شوي دي. له دې ښکاري چې ملګري ملتونو سازمان دوه ګونې چلند کوي. دغه کومه ماده چې ده دا په ټولو باندې په یو شان دوی تطبیقولی نشي چې د دفاع حق باید ترلاسه کړي. د همدې لپاره ده چې افغانستان دا حق ځان ته ورکولی شي چې د خپل له خاورې څخه دفاع وکړي. دا مشروع حق د افغانستان ده. دا چې اوس پاکستان د خپل د بام واوره په افغانستان باندې اچوي دا به بل بحث دی. زیاته مننه کوم. عابد صاحب، افغانستان له نورو ګاونډیانو سره له ایران سره مشکل نه لري، له ازبکستان سره مشکل نه لري، له تاجکستان سره مشکل نه لري، له چین سره مشکل نه لري. ټول مشکل او جنجال چې ده له پاکستان سره ده. خو نن بیا پاکستان وایي چې د افغانستان له وضعیت نه د سیمې امنیت ګواښل کیږي. هدف له دې موضوع نه څه ده؟ په داسې حال کې چې د سیمې نور هیوادونه له افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې پالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد. زه هم په خپل نوبت قدرمن ځوان ورور نیازي صاحب تاسې ته، قدرمن ورور ډاکټر صاحب محمدي ته، قدرمن استاد جاوید مومند ته او د تلونیوز د ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اصل موضوع دا ده چې کوم حقیقت چې پاکستان غواړي چې هغه پټ کړي او په یو نوم او بل نوم باندې په هغې باندې سیوری واچوي او څادر واچوي، هغه دا دی چې پاکستان تل د سیمې د امنیت د خرابېدو دپاره پروژې هغه عملي کړي دي. که هغه د امریکا پروژه وه، که هغه د نورو خلکو پروژې وي، خو پاکستان همیشه د سیمې د امنیت د ګواښلو دپاره پروژې تطبیق کړي. عملاً که موږ په پاکستان کې وګورو د شلو نه زیات ترهګریز تنظیمونه هغوی په رسمیت پېژندلي دي، د هغوی په غېږ کې پرورش کوي، هغوی مسلحانه مرکزونه لري، تسلیحاتي برنامې ورکول کیږي، د هغوی د روزنې د ټریننګ مرکزونه لري، او هغه د پاکستان د فوج اسټبلیشمنټ او د ناکاره ناپاکه فوج او د فوج د مشرانو د خوا نه هغه اداره کیږي. موږ او تاسې عملاً په پاکستان کې د هجرت په مهال لیدلی دي. اوس ټوله نړۍ په دې باندې شاهده ده چې د سیمې ټول امنیت چې ګواښلی دا په حقیقت کې پاکستان ګواښلی، او افغانستان د دغې سیمې د هیوادونو د رقابتونو ښکار او قرباني هیواد دی. موږ او تاسې په اول سر کې هم ګورو چې دا 50 کاله غمیزه او د دې د سر د پیل نقطه که چېرته راوالو د کوم ځای نه شروع شوې، دا د پاکستان نه شوې ده، او بیا په تسلسل سره همدغې پالیسۍ ته پاکستان دوام ورکړی دی، متوقف کړې نه ده. خو په یو نوم او په بل نوم اوس هغه خلک چې د اوایلو نه د پاکستان د دې دسیسو ښکار شوي وو او اوس یې څه ناڅه دماغ سر ته راغلي، اوس خپله چغې وایي خو وخت نه تېر دی. نو زموږ دعوه دا ده چې د سیمې امنیت چې ګواښلی پاکستان ګواښلی، او د سیمې جمعي هیوادونه دا مسؤلیت لري چې د پاکستان په خلاف باندې یو بلاک جوړ کړي. د پاکستان دغه بدې ارادې دا په خاورې کې او په نطفه کې خنثی کړي. همیشه چې موږ او تاسې ګورو په هندوستان کې کوم مشکل راغلی، په کشمیر چې دوی ورته مقبوضه کشمیر و د هندوستان برخه د هغې کوم مشکل راغلی دی، هغه چا پېښ کړی؟ افغانانو پېښ کړی، چینایانو پېښ کړی، روسانو پېښ کړی که ایرانیانو پېښ کړی؟ دا پاکستانیانو پېښ کړی. د پاکستان ناپاک فوج، مرتد فوج، مرتد ادارې د دې په رهبرۍ باندې دا کار شوی، بلکې مستقیم شواهد شته چې دوی دا کار کړی. په افغانستان کې چې ځینې هغه ناکردۍ یا ناکرارۍ لیدل شوي دي او بالاخره په هغې باندې مستند لیکنې یا څېړنې یا تحقیقات شوي، په هغې کې ثابته شوې چې په دې کې مستقیم د پاکستان لاسو. د جهاد په اوایلو کې چې موږ ته د جهاد مشرانو ویلي دي چې موږ ته به وظیفه راکړول کېده چې په جلال آباد کې ډرون ټیپ بند والوځوئ، پلانې پل ختم کړئ، پلانې مکتب وسېځئ، پلانې لاره ختمه کړئ، پلانې سړک ختم کړئ، پلانې نظامي وسایط د منځه ویسئ.
دا به د پاکستان په فوج په رسالپور کې موږ ته قومنده راکول کېده د رسالپور نه به موږ ته فرمایش راکول کېده او داسې مختلفو نظامي اړونه موږ ته فرمایش راکول کېده نو اوس چې د پاکستان خپل دا عمل دی او بیا بل چاته وایي چې تا دا کار کړی دی دا ډېر د تعجب او د حیرانتۍ وړ خبره ده. منکم بخیر او سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب همدغه منیر وایي چې پاکستان به د افغانستان پر وړاندې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېنږدي، یعنې وایي چې موږ له دې لارې د خپلو خلکو ساتنه کوو. ولې ته چې برید کوي راځي په افغانستان کې ملکیان په نښه کوي، دا د پاکستان دفاع ده، او دلته چې افغانستان په اسناد او په ثبوت باندې هغه ځالې په نښه کوي چې له هغې نه د افغانستان امنیت ګواښل کېږي، هغه بیا تروریستي عمل ده، هغه بیا په تا په خاوره باندې او هغې خوا باندې تجاوز ده. دا څه ډول یو منطقي توازن ده چې دوی وړاندې کوي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تاسو ته قدرمنو ملمنو ته لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا چې د پاکستان پوځ مشر یا د پاکستان دغه نظامي اداره غواړي چې افغانستان خلکو نه خپل غچ واخلي، افغانستان خلک بمبار کړي او دا دوی د ځان دپاره یو کریډیټ غواړي او دا یو کریډیټ بولي. دا د ما په نظر د دوی دپاره ښې پایلې نه لري. د ملل متحد د منشور د دویمه مادې 4 فقره کې واضح ډول لیکل شوي دي چې هیڅ هیواد نشي کولی چې د بل هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د هغوی هغه استقلال تر سوار لاندې راولي یا په نظامي لحاظ باندې په هغوی باندې حمله وکړي یا تر ګواښ لاندې راولي. که چېرته پاکستان د ځان دپاره داسې دلایل وړاندې کوي چې پاکستان وایي چې د افغانستان خاوره د موږ دپاره تهدید دی، نو د دې دپاره که افغانستان په ملل متحد کې فعلا چوکۍ نه لري خو پاکستان خو لري، پاکستان کولی شي چې دغه ټول اسناد شواهد ملل متحد کې وړاندې کړي، د ملل متحد غړي به په هغې باندې تصمیم ونیسي. که چېرته ملل متحد پاکستان ته دا جواز ورکړی وای چې واقعا افغانستان خاوره د تا په ضد استعمال شوې ده، د افغانستان خاورې نه پاکستان ته تهدید دی، د افغانستان نه پاکستان ته مشکلات جوړیږي، نو بیا به موږ هم دغه لیدلي وو، موږ به بیا هم په بحثونو کې سیاسي بحثونو کې خپلو مسؤلینو ته ویلي وو، غوښتنه به ترې کړې وه چې د افغانستان خاوره د چا په ضد مه استعمالوئ او نړیوالو به هم دا غوښتنه کړې وه. خو موږ چې اوس ګورو بغیر د پاکستان نه د موږ نور ګاونډیان شته، ایران دی، د موږ چین دی، نور هیوادونه د هیڅ چا دغه آواز ونه کړ. په دې 5 کلونو کې ملل متحد کې چې دوی فعال غړیتوب هلته لري، استازولۍ لري، د افغانستان شکایت ونه کړ چې د افغانستان خاوره د ما په ضد استعمالیږي، د افغانستان نه ماته تهدید دی، د افغانستان نه ماته مشکل جوړ شوي دي. موږ وایو چې تنها چې د یو پاکستان دی، ولې پاکستان دغه کارونه کوي؟ ساره د دې چې فرضي کرښه کې د دوی ټول سرحدي ځواکونه هم دلته دي، ټول لارې د افغانستان سره بندې دي، په هیڅ نوع نشي کولی چې د افغانستان نه حتی یو فرد هم د پاکستان خاورې ته داخل شي. نو څه قسم ته کولی شي چې دومره په لوړ تعداد مسلح نفر د افغانستان نه ولاړ شي؟ بل افغانستان دې ته ضرورت څه لري؟ وګوره افغانستان دې ته ضرورت څه لري چې د پاکستان کې بیخي جنګ وي، د افغانستان دپاره څه خیر دی؟ آن کوس یې ولري، کوس یې هم ولري، یعنې پاکستان کې جنگ، په پاکستان کې بې امني، په پاکستان کې مشکلات، د افغانستان هیڅ په خیر نه دی. که چېرته پاکستان یو پرمختللی وي، پاکستان کې امنیت وي، دا د افغانستان په خیر دی. که ګاونډیو کې امنیت وي، خوشحالي وي، دا د افغانستان په خیر دی. که افغانستان کې صلح وي، امنیت وي، عزت وي، خوشحالي وي، دا د ټولو ګاونډیو په خیر دی. خو دا چې پاکستان بیا څه غواړي، ولې دا کارونه کوي؟ دغه کې د دوی هدف خپل نه دی، دوی ته اصلا د نړیوالو لخوا پروژې ورکول شوي دي تر څو په افغانستان باندې فشار راوړي او هغه نړیوال خپلو اهدافو ته ورسیږي. خو دا خوب دی، خیال دی او جنون دی. ډېره زیاته مننه کوم. استاد ما دا پوښتنه دوه اړخه لري. یو دا ده چې ظاهرا داسې ښکاري چې پاکستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP یو سیمهیز ستونزه او مشکل وښیي، یو سیمهیز تهدید وښیي، په داسې حال کې چې واقعیت دا ده د پاکستان کورنۍ مسله ده. دویم دا ده چې خپلې شخړې ته له افغانستان سره سیمهیز رنګ ورکوي او د یو سیمهیز تهدید په توګه یې کاروي، په داسې حال کې چې جنجال له افغانستان سره یو طرفه ده، هغه هم پکې پاکستان ملامت ښکاري.
آیا دا د روان استخباراتي لوبې ټول اړخونه دي که نور پټ لاسونه او نورې پټې لوبې هم پکې شته؟ دې کې هېڅ شک نشته د نیازی صاحب چې د دې تر شا د پردې تر شا استخباراتي لوبې په سیمه کې روانې دي. تاسو ولیدل چې امریکا حتی ټرمپ ویل چې موږ د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له پاکستان نه دفاع کوو. دا په څه معنا ده د خبره؟ دا په دې معنا ده چې دوی د پاکستان څخه دفاع کوي او د پاکستان له کړنو څخه دفاع کوي. پاکستان ته پروژې ورکړل شوي دي، پاکستان به دا عملي کوي. د پاکستان پوځي رژیم خپلواکه پرېکړې هېڅکله وخت نشي نیولی او خپلواک هم نه دي. دوی د نورو هیوادونو دا په افغانستان کې چې مشکلات ستونزې رامنځته کیږي، هر نظام سره دوی ستونزې لري. یوازې دا امارت نه ده، جمهوریت سره یې درلوده، هر نظام چې دلته راغلی دوی ستونزې. ولې؟ د دې لپاره چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې ثبات اوسي، په افغانستان کې امنیت اوسي، په افغانستان کې پرمختګ اوسي. پاکستان غواړي چې موږ غلام ابن غلام سو او افغانان هېڅکله وخت دا غلامي نه قبلوي. صحیح ده چې پاکستان ته غلام یې 100% غلام یې، خو موږ ابن غلام کېدلی نشو. که کېدلو دومره جګړې به هم نه تېرولې، دومره خواري به هم نه، دومره ککرۍ به خاورې کېدلې نه. دوی دغه شی غواړي چې ته غلامي زما وکړه، څه چې زه وایم هغه به ته ترسره کوې په افغانستان کې. که بهرنی سیاست د زما په واک کې ده، که کورنی سیاست د زما په واک کې به وي، که هر څه، که معدن دي زما په واک کې به وي، هر څه دوی غواړي. که اوبه دي مدیریت د ما په واک کې به وي، که نفوذ غواړم په افغانستان کې زه به ترلاسه کوم. دا هغه څه غواړي په افغانستان کې. دا خو ورسره هېڅ یو افغان نه مني. او بله مسله دلته یادونه وشوه په دې بحث کې دا اوس چې د پاکستان کې امنیت وي، هر څه وي، موږ په ګټه ده. زه وایم نه، پاکستان څومره چې خوار سي موږ آباده یو. پاکستان زموږ ابدي دښمن دی. پاکستان په افغانستان کې ناامني لټوي. پاکستان چې څومره ناامنه سي هغه زما پکې ګټه ده. خو زه نه غواړم چې پاکستان کې ناامني رامنځته کړم. ولې؟ پاکستان چې څومره بدبخته شي همدومره د افغانستان ګټه ده. که پاکستان څومره د قدرت خاوند سي، څومره د ځواک خاوند سي، لکه څنګه چې اوس موږ بمبارد کړي، همدغسې به بېرحمه ظالمانه وحشیانه بریدونه به کوي په افغانستان کې. افغانستان که غواړي چې له دغه بریدونو نه ځان وباسي، ځواک باید ترلاسه کړي، قدرت باید ترلاسه کړي چې تر څو د پاکستان د دغه کړنو مخنیوی وکړي. دا اوس ګوري په بېسترګۍ سره دا وایي چې زه د بریدونو، یعنې زه خپل وحشت، زه خپل ظلم ته دوام ورکوم. خو څوک نشته چې ورته وایي چې ته ولې دوام ورکوې، ولې وحشت کوې، ولې ظلم کوې، ولې ملکي کسان په نښه کوي په افغانستان کې، ولې روغتونونه په نښه کوي، ولې معتادین په نښه کوي، ولې د افغانستان خاوره په خاورې باندې تیری کوي. دا هغه څه دي چې دا د نړیوالو حقوقو خلاف دي چې دا کومې کړنې دوی ترسره کوي. د ملګري ملتونو منشور خلاف دي چې دا کړنې ترسره کوي. د 51 مادې خلاف د ملګري ملتونو چې دا ترسره کوي. خو دلته مسله دا ده چې اصلا پاکستان خپلواک نه دی او نه دا د پاکستان پریکړې دي. دا په افغانستان باندې فشارونه دي. دا په افغانستان باندې د ابزار فشارونه دي راوړي تر څو د افغانستان کې حاکم نظام چې ده دا باید د دوی غوښتنې ومني. د دوی غوښتنې هم نه دي، بلکې د نورو غوښتنې دي چې دوی ته ورکړل شوي دي چې ته دا به په افغانستان منې. په افغانستان کې به کوم څه چې موږ غواړو هغه باید ترسره کړي. دلته اصلا د قدرت مثلث چې رامنځته شوی چې هغه روسیه ده، چین ده، امریکا ده، دا لوبې ټول د دوی په لاس کې دي. دا کنټرول ټول د دوی په لاس کې ده. سیمه د دوی په لاس کې ده. د هر هیواد چې ګټې ایجاب کوي دا کار باید وکړي. موږ باید درس واخلو. زه نور مسله د ایران نه وایم، یوازې د ایران په جنازې کې چې چا ګډون کړی و له دې نه معلوم شو چې هیوادونه د خپل د ګټو لپاره کار کوي. هیوادونه زموږ د خواخوږۍ لپاره کار نه کوي. هیوادونه زموږ د ګټو لپاره کار نه کوي. هغوی د خپل شخصي ګټې لري، د خپل ملي ګټې لري. د ملي ګټو پر بنسټ باندې هیوادونو سره اړیکې نیسي. خیر سلامت اوسئ. عابد صاحب مخکې دې ویلې چې د 50 کاله چې په افغانستان کې جګړې وې، ناامني وه، بدبختي و، جنجالونه و، په یو ډول پکې د پاکستان لاس و. ولې افغانانو اجازه ورکړه بالاخره دغه پاکستان ته چې دغومره جنجال راسي د موږ په کور کې جوړ کړي؟ کومې اشتباهات او کوم خطاوې چې ترسره سوې او باید افغانان ورته پام وکړي چې بیا په راتلونکي کې دغه خطاوې تکرار نه سي؟ دلته دوه خبرې مطرح وي بنیادي. د ټول نه اول افغانانو هغه سیاسي بصیرت، درایت، د خپل وطن سره مینه محبت، د خپل وطن ارزښت، د خپلو خلکو ارزښت، د خپلې خاورې ارزښت دا نه لره. او دوی اګاهانه یا غیر اګاهانه دوی د دښمن په غېږ کې پرېوتل. دښمن د لومو ښکار شول. د دښمن د اهدافو دپاره د سون توکو په شکل باندې استعمال شول. خو زه فکر کوم چې آګاهانه به ډېر کم کسان وو. اکثر یې ناګاهانه. بالکل. دویم برخه چې وه هغه د حکومتونو نه رسیدګي د ولسونو د غوښتنو ته. ولسونو غوښتنې څه شی وي؟ تعلیم، تربیه، کار، روزګار،
د ولسونو حقه حقوق ته رسیدګي د هغوی ته د انکشاف د ښه ژوند برابرولو دا لارې او دریم اړخ د حکومتونو نه درکول د ولسونو فکر سوچ ضمیر عقاید دوی ته ځینې وختونه داسې شوي چې حکومتونو غوښتل چې یو ډیره خارجي برنامه راوړي هغه په ولس باندې وتپي چې د ولسونو عقاید فکر سوچ او ضمیر هغه نشو برداشت کولی او بیا د دغې صحنې یا د دغې موقع نه په استفادې دښمن وکړی شو چې هغه ناپوهه او ناګاه افغانان چې په دې برخه کې هغه خارجي دسیسې یا استخباراتي دسیسې د هغو نه خبر نه هغه استعمال کړي او په خپلو موخو او د خپلو اهدافو د خپلو ګټو دپاره استعمال کړي نو دلته همدا درې اړخه ډېر مهم و زما په اند باندې چې یو د خپلې خاورې ولس او د خپل نظام هغې سره پشتوانه نه وه موجوده او ذهنیت نه ساز او دویم د دولتونو ناغیړي وه چې هغه په دوه بعدونو کې وه یو د ولس غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه بل د ولس عامه افکار مطالعه نه کړی شو او د هغې سره مناسب برنامې ورته برابرې او چمتو نه کړي وګورئ چې تروریزم او د دښمن تعریف څومره متفاوت شوی ده مثلا پاکستان راځي په افغانستان کې عام خلک بې ګناه خلک په نښه کوي او بیا وایي چې موږ په افغانستان کې وسلوال په نښه کړل او کله چې افغانستان بیا اخواته ورځي هغه کسان په نښه کوي چې واقعا ترهګرو یا وسلوالو راتلل افغانستان کې بریدونه کول بیا وایي چې دلته بریدونه کړي دي او دا د پاکستان په خاوره باندې تیری ده اول خو هغه خاوره نه ده نه فرضي کړي نه هغه خاوره یعنې دغه تعریفونه څومره اوښتي دي چې هر لوری یې په خپل خوښه باندې بدلوي اول خو زه دا سوال مطرح کوم چې ولې په پاکستان کې دا حالت راغی آیا دا حالت یو دمي راغی او که دې تر شا باندې څه لاملونه څه اسباب شته زما په نظر باندې پاکستان کې چې نن دغه حالت راغلی دا د پاکستان خپل کښت دی او دا د پاکستان خپله کړنه ده او خپل عمل دی چې اوس یې عکس العمل ګوري ځکه د پاکستان فوج مرتد فوج ناکاره فوج دی د خپل ولس په مرۍ باندې خپې ایښې وي د خپل ولس ټول حقوق که سیاسي وو که اقتصادي وو که اجتماعي و ټولنیز وو دی د خپل لاندې کړي دا وجه وه چې ولس یو دم په ولس کې یو شعور را پیدا شو په ولس کې یوه بیداري را پیدا شو چې دا زما فوج نه دی دا زما خادم نه دی دا زما بچی نه دی دا زما دښمن دی اصلا دا ولسي حرکتونه که موږ او تاسې وګورو په ولسي حرکتونو کې د پښتنو ولسي حرکت چې رامنځته شوی دا د څه په نتیجه کې ځکه پښتانه ووژل شول د بلوچو ولسي حرکت چې رامنځته شوی دا په څه خاطر چې د بلوچو هغه ازادي سلب شوې وه د بلوچو هغه حقوق سلب شوي د بلوچو ملکیتونه دغه شوي اوس که چېرته دا د اسلامي نظام په خاطر باندې د طالبانو اسلامي تحریک رامنځته شوی دوی اسلامي نظام د منځه وړلی د اسلامي نظام په وړاندې باندې دسیسې جوړولې په دې خاطر اسلامي فکر والا خلک راپاڅېدل د دوی د بطن او د من نه د دوی د په خلاف یې وسله راوچته کړه ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب کله چې امارات واک ته ورسېدل بیا د فایز حمید راغلی و کابل ته دلته هغه د چای څښلو مسله ډېره زیاته ګرمه شوله هسې په اول کې ښکارېدل چې ګواکې ډېر زیات به افغانستان او پاکستان یو بل ته نږدې ښکاري او هغوی هم داسې خوشبینه و چې کابل بل دې نه وروسته فقط د اسلام آباد په امر باندې هر حرکت کوي خو دا خوشبیني لاړه ډېر نور جنجالو شخړو نښتو هغو نښتو ته چې په افغانستان او پاکستان په شلو کلو کې یو بل څه نه و کړي یعنې افغانستان هم دې پوهې ته رسېدلی و چې نه باید د کابل سیاست اسلام آباد کنټرول کړي په دې کې هیڅ شک نشته چې هر کله چې یو څوک د کوم هدف دپاره جنګیږي جنګ کوي هغه هدف بیا لاسته راوړي بیا د هغې د ساتلو لپاره خامخا کار کوي افغانانو غوښتل چې که د روسانو په مقابل کې وه او که د امریکایانو په مقابل کې وه د یو استقلال دپاره دغه مبارزه روانه وه نو که چېرته ته د یو چا نه د وینو په بدل کې استقلال اخلي او بیا د ستا په داخلي او خارجي سیاست کې بل څوک مداخله کوي د هغې په اشارو کار کوي بیا خو استقلال نه شو بیا د تا دغه قربانۍ تر سوال لاندې راځي اصلا خبر همدا وه چې پاکستان داسې فکر کوه چې طالبان چې موږ هر څه وایو هغه به دوی ومني حتی داسې ول چې په خارجي سطحه باندې پاکستان وزیر خارجه داسې بیانونه ورکول لکه د افغانستان وزیر خارجه شوي د افغانستان دپاره به یې کمپاین کوو د افغانستان د آبادۍ دپاره په نورو برخو کې بیانونه به یې داسې وه او دلته د دوی د چارواکو سفرونه به هم همداسې وه چې فکر کوه چې افغانستان نور د موږ تر لاس لاندې دی
خو تاسو وګورئ په تاریخ کې که موږ د جمهوریت وخت وګورو سره د دې چې امریکا او د هغوی متحدین دلته و د 2.5 نه زیات بریدونه په کونړ باندې شوي دي خو د دې خوا یو برید هم همداسې نه و شوی د نجیب حکومت په وخت کې چې مجاهدین ټول په پاکستان کې و او دلته یې ټولې پرمختللې او اسلحې لرلې کولی شو چې د کابل نه اسلام آباد وولي خو هیڅکله دا کار نه و شوی نه به چې اجازه نه ورکوله وی یا به دوی دغه جرأت نه لره خو اسلامي امارت د خپل ځان نه د دفاع په خاطر هغه څه وکړل یعنی د ملل متحد د منشور په اساس او هغه د اسلامي شاعرو په اساس چې د ځان واخلم ډاکټر صاحب بیا راوګرځو درنو لیدونکو ورزو لاندې د میتل د مې وروسته تودې خبرې دوام لري تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست مهرباني ډاکټر صاحب خبرې مو تکمیل نو هغه څوک چې د استقلال دپاره قرباني ورکي بیا هغه خامخا ساتي د پاکستان لخوا چې څومره بریدونه په د تاریخ کې په افغانستان باندې شوي دي جواب نه دی ورکړل شوی خو اسلامي امارت تاسو وګورئ چې په د افغانستان په تاریخ کې بې پیلوټه الوتکې ځي او دوی هغه هدفونه چې د افغانستان دپاره هغه مضر وي هغه هدفونه ولي خو مخکې داسې قسم ته کله نه و شوي دا د افغانستان د استقلال هغه واقعي انځور او واقعي ثبوت دی نو اوس هم افغانستان هیڅکله دې ته نه تسلیمیږي او د پاکستان که هر څومره بیانونه ورکي او هر څومره بریدونه ورکي افغانان که چېرته په هوایي بریدونو نه د منځه تللی خو د امریکې غونته طاقت هیچ چا نه دی ازمایلی د روس غونته بمباري چا نه ده کړې ما هدف چې په تیرو خبرو کې و چې افغانستان باید د ټولو نړیوالو سره د خپلو ګاونډیانو سره ښه سلوک ولري هغه د اسلامیت په روحیه باندې و موږ دلته نظام اسلامي دی الحمدلله مسلمانان مسلمان هیڅکله د بل چا اذیت نه غواړي مسلمان د بل چا په غم باندې نه خوشحالیږي مسلمان نه غواړي چې یو بل څوک د په تکلیف وي یعنی دغه د اسلام اصول دي د ګاونډي دومره حقوق دي چې پیغمبر علیه السلام وویل چې ماته جبرائیل امین دومره د ګاونډي حقوقو په باره کې تایید کوي چې زه په دې ویرېږم چې د ما سره په حقوقو کې شریک نشي نو د افغانستان د پاکستان په هکله بد نیت نه لري خو د دوی تجاوز دا په دې معنا نه دی چې که د موږ ګاونډي دی نو موږ به د دوی کومې کړنې چې دي هغې کې به متفاوته پاتې شو موږ د دفاع حق لرو او د افغانستان ټول خلک د حکومت په شمول دغه دفاع به کوي زیاته مننه کوم بخیر سلامت اوسئ استاد په بحثونو کې اکثرا مطرح کېږي ډېر زیات میلمنو دا ځواب ماته راکړی دی چې هیڅکله پاکستان یو امن او باثبات او پرمختللی افغانستان نه غواړي زه غواړم پوه شم چې ولې یو ښه پرمختللی باثباته افغانستان خو د پاکستان په ګټه کې دی ښې اړیکې به وي تجارت به وي سوداګرۍ به وي راکړې ورکړې به وي نو له جنګ نه خو څه خیر نه وړي بالکل نیازی صاحب مخکې له دې چې ستاسو سوال ځواب ته راسم دغه شرایط داسې دي سر چې سړي نه هېر سي زموږ او تاسو د ملي اتل شاپور حاجي صاحب ته د الله پاک جنتونه ورکړي او د کورنۍ ته تسلیت وایم الله پاک دې زموږ او تاسو له داسې غمجنو ورځو نه وساتي ځکه دا یو ملي اتل و افغانستان ته افتخارات راوړي دي افغانستان ته ډېرې لاسته راوړنې درلودې د افغانانو په خوله یې مسکا راوستې ده الله پاک دې ده ته جنتونه ورکړي او الله پاک د موږ او تاسو غمجنې ورځې نه وساتي دې کې خو شک نشته ده د دې دلایل ډېر زیات دي یو دلیل خو دا ده چې پاکستان ځکه نه غواړي چې که چېرته افغانستان یو باثباته پرمختللی هیواد وي بیا د پاکستان کومې موخې و اهداف عمق د استراتیژیک چې دغه دلته نشي پلی کېدلی هغه څه چې بیا پاکستان غواړي هغه هېڅکله وخت ترلاسه کولی نشي او پاکستان هېڅکله وخت نه غواړي چې هند غوندې یو قوي ځواکمن ګاونډی تر څنګ اوسي که چېرته هند ضعیفه وای تاسو به لیده چې په کشمیر کې او په هند کې به څه کارونه دوی نه ترسره کول ولې هند هر اړخ نه ځان ځواکمن کړی ده که اقتصادي اړخ نه وګورئ نظامي اړخ نه وګورئ سیاسي اړخ نه هر اړخ نه پاکستان وګورئ همیش په افغانستان کې نفاق غوښتی ځکه په اتفاق کې په یووالي کې د دوی زور په افغانستان او په افغانانو باندې نسي رسېدلی
په افغانستان کې جګړه غوښتې. جګړه د دې لپاره چې ته بیا له پرمختګ اقتصادي پرمختګونو پاتې کېږي. که په افغانستان کې جګړه وي، موږ او تاسو تجربه لرو، هیڅ پرمختیایي کار ته نسې ترسره کولی. بله مسله اساسي پوښتنه دا ده چې اوس ګورئ په محکوم افغانستان کې ولې دوی ظلمونه کوي؟ په پښتنو باندې ولې ظلمونه کوي؟ ولې په پنجاب کې دا شی نشته؟ ولې په اسلام آباد کې دا شی نشته؟ ولې په کراچۍ کې دا شی نشته؟ ځکه دا خاورې احساس د مالکیت دوی نه کوي. دوی په دې پوهېږي چې دا خاوره زموږ نشي کېدی. دوی په دې پوهېږي چې دا خلک زموږ نشي کېدلی. هغه پرمختګونه چې په هغه ځایونو کې دي دلته نشته په محکوم افغانستان کې. بل ولې ستا پر وړاندې خلک راپورته شي؟ مثلا ولې جهاد ستا پر وړاندې اعلان شي؟ مولوي صاحب ستا خو جهاد د باطل پر وړاندې ده، جهاد د ظلم او د وحشت پر وړاندې ده. خو تا زندانونه ډک کړل له خلکو نه، پښتنو نه، بلوچو نه. ته ولې چې ظلمونه دې پیل کړه؟ ته ولې چې په خلکو کورو د چاپې واچولې؟ ته ولې چې مړي ژوندي دي د خلکو ورک کړه؟ د محکوم افغانستان د ولس مړی ژوندی ورک دی. خو دا هغه اعمال ول چې ستا پر وړاندې راپورته شوي. وخت چې ستا پر وړاندې راپورته شوي، ګرم ولې زه اوسم؟ یو مسله. دویمه، 80 کاله کېږي چې په افغانستان باندې د اور بل کړی دی. نور افغانستان څومره زغم وکړي تا ته؟ په غیر مستقیم د موږ وژلو، په غیر مستقیم د موږ ویجاړ کړو افغانستان د تکه تکه که. اوس په مستقیم ډول راځي حملې کوي، ځکه نور آپشنونه ورسره ختم شول. ډلې او ټپلې ونه شو کړی چې دلته کامیابي شي په افغانستان کې چې دوی غوښتل اتفاق او اتحاد په نفاق کې د ونه شو کامیاب. ډېر غوښته چې په افغانستان کې نفاق راوړي، په دې آپشن کې ناکامه شو. په اقتصادي پروژو کې د مخنیوي په برخه کې، د اوبو په مخنیوي برخه کې ناکامه شو. مجبوره ده آخرین آپشن دا ده چې په افغانستان باندې تیری وکړه. اوس په افغانستان باندې چې ته تیری کوې، زه چې وژل کېږم زما ګناه څه ده چې ته ما وژنې؟ مشکل د ستونزه د له ما سره ده، خو ستونزه یې له دې جغرافیې سره ده، د ستونزه د افغانستان سره ده، بل هیڅ چا سره ستونزه نه لري. ملایک هم که په ارګ کې ورته کېنوي، دوی نه قبلوي. دوی وایي چې نه، زما ستونزه دې خاورې سره، دا خاوره باید پرمختګ ونه کړي، دا خاوره باید همداسې ناامنه اوسي، دا خاوره بې ثباته اوسي، معدن به یې چور کومه، اوبه به یې راته رایګان او فري روانې وي، خلک به یې تکه تکه او پارچه پارچه وي. دا نن چې موږ ځورېږو، د تا له لاسه ځورېږو. دا نن چې موږ بې سواده او بې علمه پاتې یاستو، خو ستا له لاسه پاتې سو. دا نن چې زما کونډ او یتیم په بد حالت کې دي، خو دا ستا لپاره دي. صحیح ده، زه په افغانستان کې نه غواړم پنجابي چیغې او بغارې نه غواړم، پنجابۍ نه غواړم چې کونډ او یتیم سي. خو زه 80 کاله تا ځورولی یم، اوس د خپل د اعمالو نه به ځورېږې او د تا په ځورولو کې زما ګټه ده. ډېره زیاته مننه کوم. خیر و سلامت اوسئ. عابد صاحب محترم، ډېر دیني عالمان دي، کله ناکله زه وینا ګورم د فرضي ذکر کې هغې غاړې ته د کوم ظلمونه، کوم بریدونه چې پاکستان کړي دي په افغانستان کې، هغه ننګوي، دلایل یې وایي چې دا ناروا کار ده. خو ډېر زیات نور دیني عالمان هم دي چې غلي دي. بعضیان دا توجیه کوي، وایي دا ښه کار ده چې بس پاکستان له خپل ځان نه دفاع کوي. دویم یو ایماني او وجداني احساس نه کوي چې بالاخره هغه دنیا کې به د خدای ته څه ځواب وایي. اصلا په ټول د تاریخ کې چې قرآن عظیم الشان اسلامي تاریخ هم په زغر د دې ته رسیدګي کړې، او دا خبرې په ډاګه کړې ده چې علما په دنیا کې هغه دوه قسمه دي. یو رباني علما دي چې الله فرمایي ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. یو شیطانی علما دي یا درباري علما دي. یو خو هغه رباني علما دي چې د الله دین پیژني، د الله دین سره مستقیمه اړیکه ده، د الله په دین باندې او د الله د دین په پیروانو باندې زړه خوږېږي، زړه بدېږي. هغوی په هر شکل او په هر شیوه چې ده د پاکستان یرغل غندلی دی، د تجاوز ګڼلی دی. عاصم منیر په دې برخه کې په ناغېړۍ تورن کړی دی، په تمرد او په طغیان او سرکشۍ باندې تورن کړی دی، او خپله هغه ملي فریضه، دینی فریضه، اسلامي رسالت یې سرته رسولی. یو قسم هغه خلک دي چې درباري مولیان دي یا شیطاني مولیان دي، چې د اسلام په جامه کې شیطان، د انسان په جامه کې شیطان او د مولا په جامه کې شیطان، دا د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات پاتې شوي دي. دوی تل د باطل لپاره لابي کړې ده، د باطل دفاع کړې ده، د باطل په څنګ کې ولاړ دي. نو لہذا موږ دا ویلی شو چې د افغانستان د مظلوم او بې دفاع ولس په خلاف باندې چې د پاکستان د مرتد فوج او ناپاک فوج کوم بریدونه شوي دي، د دې خلاف باندې که چا کې ادنا ضمیر شته او انساني شعور شته، انساني احساس لري، هغې د پاکستان بریدونه غندلي. لکه موږ برابر موږ نمونه خروار یونما
یا په یونما کې ناست کارمندان هغوی د افغانستان سره رسمي تعلق رابطه نه لري، خو دغه بریدونه یې وغندل، که د امید روغتون، که د پکتیا او پکتیکا او خوست او ننګرهار او نور کونړ نور سیمو کې بریدونه ویل چې دا په ملکي ځایونو باندې شوي، په دې کې ملکي خلک او وګړي شهیدان شوي یا زخمیان شوي یا د دوی مینې او ودانۍ نړېدلې دي. دوی ټول په زغرده دا ویل، خو هغه څوک چې د پاکستان د فوج لابي کوي د هغې مزدور دی او د هغې د جیب نه تغذیه کېږي، د هغې نه به موږ څه تمه دا ولرو، که هغه د پښتون په نوم وي، که د پنجابي په نوم وي، که د بلوچي په نوم وي، د هر چا په نوم وي، خو هغه د پاکستان د فوج یو مامور دی او د هغې یو نوکر دی، نو د هغې نه موږ دا تمه نه کوو او هغه موږ یو الهي رباني عالم نه ګڼو، بلکې د فوج او د استخباراتو یو مزدور او عامل یې ګڼو. په خیر او سلامت اوسئ. یو ځل ډاکټر صاحب د پاکستان چارواکي و چې ویلې چې د یو پاکستاني ژوند له ټولو افغانانو نه بهتره ده. ښه افغانانو ته څومره اړتیا ده چې د خپل اتحاد او قوت وساتي؟ همدغه شی بیرته پاکستان ته هم ثابته کړي چې د یو افغان ژوند له ټولو پاکستانیانو نه بهتره ده. د افغانانو ثابته کړې ده او باید ثابت هم کړي. ثابتوالی دا ده چې کله په پاکستان فرضي کرښه باندې تعرض د افغانستان طرفه شروع شو د جوابي بریدي، نو ټول افغانان د اسلامي امارت د پوځونو شاته ودرېدل، که په خارج کې وو که په داخل کې وو، خپل سیاسي نظریاتي اختلافات یو طرف ته کړه، د اسلامي امارت د دغه پالیسۍ نه دفاع وکړه. یعنې دا حقیقت کې هغه خبره ده چې لکه دوی چې ویلي وو چې د یو پاکستاني نه د ټولو د افغانانو د یو پاکستاني ژوند بهتره دی، دلته هم افغانانو په هغې وخت کې هم د مطبوعاتو د لارې سوشل میډیا د لارې دا ورته ویل چې د ټول پاکستان نه د یو افغاني ژوند هغه بهتره دی. دا خو هغه د شعار خبرې دي، خو په عمل کې افغانانو هیڅکله چاته د خپل ملک مقابل کې د دفاع په مقابل کې نه چاته خپل وار ورپرېښولی دی او نه یې داسې کړې ده چې خپل افغان ورور عزت او غیرت یې چاته ورپرېښی وي، هیڅکله به دا ونه شي. که چېرته پاکستان په افغانستان بریدونو ته دوام ورکوي، په افغانستان کې مشکلات ایجادوي، په دې د پاکستان نظامي اداره پوه شي چې د دوی به نه یو برید بې ځوابه پاتې کیږي، دوی به نه همداسې روغ پاتې کیږي، بلکې دغه بریدونه د دغو ملکي افغانانو وینو به سیلاب جوړیږي او دغه سیلاب به دوی غرقوي او دوی که په افغانانو باندې څومره ظلمونه کوي، نو دغه د ظلمونو په مقابل کې به د دوی دغه نظام د منځه ځي او دوی هلته د اقتصادي د نظامي د ټولو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ما غوښتنه بیا هم دا ده چې پاکستان پوځي رژیم دی د نورو ګټو دپاره خپل هیواد خپل خلک نه قرباني کوي، هیڅکله د داسې نه کوي د داسې یو هیواد سره چې هغه ټول وګړي مسلمان دي، شرعي نظام پکې دی، اصلا نړیوال کفري هیوادونه د افغانستان دغه نظام نشي زغملی، د افغانستان دغه شریعت نشي زغملی، د افغانستان دغه استقلالیت نشي زغملی. نو د پاکستان دپاره ډیره د شرم خبره ده چې د کفري هیوادونو سره د امریکا او د هغوی متحدینو سره لاس یو کوي، د دغه نظام د دغه مسلمانانو خلکو په ضد باندې اقدامات کوي، بمبارۍ کوي، ملکي خلک شهیدانوي، د کرکټ لوبغاړي دغه شهیدانوي او معتدین شهیدانوي. یا دا خود نه د نرینتوب خبره ده او نه دا د خپل خاورې نه د دفاع خبره ده. وروره د دفاع خبره چې کوي نو بیا ملکي اهداف مه وله، بیا راځه افغانانو سره مخ ته شه، موږ دغسې نظام لرو، وزارت دفاع لرو، وزارت خارجه لرو، نه د پاکستان د افغانستان د وزارت خارجه ځواب په نړیواله سطحه ویلی او نه د وزارت دفاع ځواب ویلی دی. افغانستان داسې بچښتنه هیواد نه دی چې پاکستان هر څه وغواړي او دلته بیا هغه سرته رسي. ډېره زیاته مننه کوم. استاد غواړم دا پوښتنه جنبندي سره په یو تبصرې تاسو سره شریکوم. ښه چې د افغانستان جغرافیه په دې سیمه کې دغومره حساسه ده، د آسیا زړه یې د سیمې دهلیز یې، که سبا قوت و قدرت پیدا کړي خو په اول ګام کې دا د کونړ سیند راته ووایي پاکستان همدغې لاره مرکزي اسیا ته ځي، دا لاره ټول ورباندې بندوي، ټاپې تا له زړه نه تېرېږي، پرېمانه معدن لري، خوږې اوبه لري، طبعا که ته قوي سې قدرت پیدا کړي دا ټول شی مدیریت کوي او پاکستان هغه وخت باندې برید نشي کولی چې ته توازن د قوا رامنځته کړي، خو توازن د قوا هغه وخت رامنځته کوي چې ته خپل قوت و زور زیات کړي.
هغه لارې کومې دي چې افغانان خپل زور و قوت زیات کړي؟ بالکل نیازی صاحب په هر بحث کې مو دا لارې ویلي دي او دا ښکاره ټول افغانانو ته ده چې افغانان نور باید را بیداره سي، را ویښ شي افغانان. دا موږ او تاسو 45 کاله جګړه تېره کړه، اوس باید موږ او تاسو تجربه هم اخیستې، تاریخ نه مو درس هم اخیستی وي. یو خو واضح ووایم چې پاکستان که ستا دموکرات ده وطن دوستی ده، که ستا عالم وطن دوستی ده، که ستا تکنوکرات وطن دوستی ده، یو هم نه پریدي، نه په لر کې پریدي نه په بر کې. دا په شهادت رسوي او په شهادت رسولي او هیڅکله وخت به یې نه پرېږدي دا کسان او هغه کسان ازلي و ابدي دښمني. بالکل ځکه دا نه پرېږدي چې دوی نه غواړي چې افغانان فکري وړتیا پیدا کړي، دوی نه غواړي چې افغانان علمي وړتیا پیدا کړي. علمي وړتیا، فکري وړتیا د چې پیدا کړه اوبه د مدیریت کولی شي، پروژې د مدیریت کولی شي، له خاورې څخه د دفاع کولی شي. که علمي او فکري وړتیا ونه لري هر څه کولی شي په تا باندې. موږ او تاسو باندې په دا 80 کالو کې په یو نوم په بل نوم په افغانستان کې څه کارونه ونه کړه. له یو خوا به یو هیواد ته ویله چې را دننه شه، بله خوا نه به یې ویلې باسه وهه. دا ټول د پاکستان لوبې په افغانستان کې دا لوبې ویلې چې موږ او تاسو یې تکه تکه کړو، پارچه پارچه یې کړو، په قومونو په ژبو یې وویشلو. افغانان تاریخ لري، افغانان میړانه لري، افغانان عزت و حیا لري، خو افغانان یې تکه تکه کړه. دا د دوی وړتیا وه، دوی کې دا وړتیا وه، دوی کې دا که هره وړتیا ورته وایي دا ځواک دوی سره شتون درلوده چې موږ یې داسې کړو. او دقیقاً ځواک هم دا چې دغه وڅنګه ځواک بالکل که د دې په مقابل کې لومړنی ګام چې هر افغان ته ضرور ده، نور وخت زه وایم د دې را رسېدلی ده. که تاجک ورونه دي، که هزاره ورونه دي، ازبک، ایماق، نورستاني پښتانه خپل یو ځل ګریوان ته سر را ټیټ کړي. که چیرته دښمن په ما باندې حمله کوي، یوازې به پکې پښتون وژل کېږي، که تاجک به هم پکې وژل کېږي، که نورستانی هم پکې وژل کېږي، که ایماق هم پکې وژل کېږي، که ازبک و هزاره هم پکې وژل کېږي. دوی باید نور په یو ټغر راټول شي. بله لار هیڅ د نجات نه لرو تر هغې پورې چې موږ او تاسو یووالی وحدت ترلاسه نه کړو. دویمه مرحله نظام لپاره څه پکار دی؟ د ایران اسلامي انقلاب تاسو وګورئ، آیا په لومړیو کې اسلامي انقلاب چې رامنځته سو په ایران کې همدا پرمختګونه ول، همداسې عصري پوهنتونونه ول، همداسې بنسټونه، علمي بنسټونه یې درلودل؟ هیڅ شی هم نه و. دوی په دې فکر وکړه چې یوازینی لار د دښمن لپاره چې موږ ورسره مقابله کولی سو په راتلونکي کې، هغه موږ او تاسو علمي بنسټونه دي، هغه زموږ او تاسو علمیت دی، هغه زموږ او تاسو ځوان کدرونه روزنه ده. همدغه و چې ایرانیان نن امریکا سره ځان وهي او امریکا سره ټغرې وهي او حتی د دې ناممکنه خبره یې ممکنه کړه، د دې لپاره چې وړتیا یې لري. موږ او تاسو هم که غواړو چې وړتیا پیدا کړو، دغه ځوانان چې بېوزګاره ګرځي، په سیندونو کې غرق شول، په نورو هیوادونو کې په بد حالت کې دي، دا باید هم علمي او هم فکري وړتیا سره وروزو تر څو چې همدغه ځوان له دې خاورې څخه دفاع وکړي. که علمي وړتیا ځوان پیدا کړه، ستا له خاورې څخه هم دفاع کولی شي، ستا له اوبو څخه هم دفاع کولی شي، ستا له پروژو څخه هم دفاع کولی شي. که چېرته موږ دا وړتیا ونه لرو نیازی صاحب، په دې مطمئنه اوسئ هیڅ یو هیواد په اوسني عصر کې هیڅ یو هیواد د ستا د ګټو لپاره کار نه کوي. هیڅ یو هیواد ستا د خواخوږي لپاره ستا د هیواد او ستا د هیوادوالو سره کار نشي کولی تر هغې پورې چې ته وړتیا پیدا نه کړې، توازن د قوا پیدا نه کړې. تاسو وګورئ کشمیر ښه مثال ده د هندوستان. تر هغې پورې چې پاکستان د اټومي چښتن نه و، هر وخت به یې جګړې ولې. پاکستان کمزوری هیواد و، خو اتم چښتن چې سو دغه توازن رامنځته سو، د جګړې هم ورو راکمې شوې ځکه چې د قوت توازن رامنځته سو. موږ هم حق د دې لرو. زه نور نه غواړم چې زما ماشوم، زما زنانه په شهادت ورسېږي. زه باید دا وړتیا پیدا کړم چې هغه خنثی کړم، دفع کړم، پرېنږدم چې زما ملکي کسان په نښه سي، پرېنږدم چې زما خاورې کې تېری وشي، پرېنږدم چې زما عمل منفعه ځایونه په نښه شي. سلامت اوسئ. عابد صاحب شکر زاید الحمدلله افغانستان بالقوه له بشري پلوه له طبیعي پلوه ډېر قوت لري. د نړۍ داسې یو هیواد چې ځوان هیواد نومېده، یعنې اکثریت یې پکې ځوانان دي. دغه قوتونه، دغه ظرفیتونه بالفعل څنګه ښه مدیریت کولی شو تر څو په داسې یو ځواک کې بدل کړو چې د افغانستان ښه ساتنه وکړي؟ بالکل د ټول نه بنیادي خبره هغه چې استاد ورته اشاره وکړه، ځوان کادرونه لرو، استعداد لرو او منابع بشري یا فردي ځواک لرو، دا هر څه لرو. خو مهمه خبره دا ده چې دا مدیریت شي. د ټول نه اول مدیریت کله چې موږ دوی ته پوهه انتقال کړو، علمي سویه اوچته شي، علمي بنسټونو ته ډیر زیات کار وشي، عامه پوهاوی راوستل شي او دوی په دې باندې پوه کړی شي چې ستا مسؤلیت څه دی. موږ یو اصطلاح لرو په علمي برخه کې چې عالم یدري
ویدري انه یدري یو کس پوهیږي خو په دې هم پوهیږي چې زه پوهیږم چې هر سړی خپل مسؤلیت وپېژني ځان وپېژني خپل ځان سره خپل مسؤلیتونه وپېژني او د خپلې ټولنې په وړاندې باندې مسؤلیتونه وپېژني موږ خپل ځوان نسل په دې باندې وروزو په دوهم قدم کې ځوان نسل په دې باندې وروزو چې پاکستان زموږ د خاورې دښمن دی زموږ د وجود دښمن دی زموږ د نظام دښمن دی زموږ د فکر او اندیشې دښمن دی او زموږ د دغې شته سرمایې که معدنیت دی او که اوبه دي او که دا ټول د دې دښمن دی باید موږ خپل ځوانان په دې تفهیم کړو پوه کړو چې پاکستان زموږ دوست نه بلکې دښمن دی. یو بله خبره چې ما ډېره د پخوا نه کوله او دا خبره په دې شکل نه کوم چې د پاکستان دا مستقیم یرغل د ستایم او تایید کوم خو ما ویل چې پاکستان زموږ دښمن دی ځینې خلکو دا نه منله دا مستقیم یرغل دا موږ ته یو د وحدت او د یووالي زمینه شوه دا باید ځوانانو ته انتقال شي چې پاکستان زموږ دښمن دی ولې زما ماشومان یې ووژل زما زنانه یې ووژله زما مریضان یې ووژل زما ملکي سرمایه هغه یې تخریب کړه زما کورونه یې ړنګ کړل زما کورونه یې بمبار کړل زما د ټولې سرمایې دپاره غل دی دا دی دا باید مستند شي او ځوانان په دې باندې پوه شي چې نو څه کول پکار د دې په خلاف بل ځوانان باید د نظامی لحاظ سره هم پیاوړي شي نظامی بنسټونه پیاوړي شي دفاعي ځواک رامنځته شي دفاعي سند هغه پیاوړی شي په دې معنی چې په دفاعي برخو کې ځوانان وګمارلی شي د دوی د انرژۍ د دوی د طاقت د دوی د فکري ځواک نه کار واخیستلی شي د پاکستان په خلاف که سایبري ځواک جوړیږي که د هغې په خلاف باندې هوایي ځواک جوړیږي که د هغې په خلاف باندې سمندري ځواک جوړیږي که د هغې په خلاف باندې زمیني ځواک جوړیږي په هره برخه کې د کمپیوټر ساینس نه نیولې د ټولو برخو کې ځوانان باید وروزل شي. یو بله برخه باید د دولت مسؤلیت دی چې ګاونډیان په دې باندې تفهیم کړي ګاونډیان چې پاکستان د دې ټولې سیمې دښمن دی موږ نه یو موږ غریب یو عاجز یو همیشه پاکستان موږ هم استعمال کړي او نور د سیمې هیوادونه هم استعمال کړي پاکستان دا هڅه کوي لکه دغه وینا چې د سمونیر و چې په افغانستان کې د افغانستان خاوره د سیمې په ضد کارول کیږي دا هڅه پاکستان دا اوس کوي دا پاکستان کوي موږ باید دا ګاونډیان په دې باندې تفهیم وبخئ ګاونډیان باندې موږ په دې باندې تفهیم کړو دا زموږ د وزارت خارجه او د هغه بنسټونو وظیفه ده چې په دې برخه کې کار کوي چې ګاونډیان په دې تفهیم کړو چې همیشه پاکستان د دې سیمې دپاره ګواښ جوړ شوی نه افغانستان. ډېره زیاته مننه کوم مهرباني ډاکټر صاحب اوسئ خبرې هم ستاسو راواخلو څه کولی شو موږ دپاره مهمه خبره دا ده چې لومړی خپل ځانونه جوړ کړو ځانونه باید هم د تعلیم د نګاه نه جوړ کړو اوس وخت کې جنګ چې دی د هغه د ټکنالوژۍ جنګ دی هر کله چې ته د یو چا سره ټکنالوژۍ جنګ کوې د هغې دپاره به تعلیم وي د هغې دپاره به ساینس وي د هغې دپاره به ځوانان وي ځوانانو به په حکومت کې کار وي او خارجي بورسونه به وي د خارجي ټکنالوژۍ سره به د خپل ځوان نسل اشنا کول وي نو بل باید داخلي اختلافات ټول حل وي د افغانستان په هکله په خارج او داخل کې باید څوک منفي نظر ونه لري هر افغان باید داسې وروزل شي چې هغه باید د افغانستان د جوړولو د افغانستان د پرمختګ فکر ورسره وي د افغانستان د یووالي فکر ورسره وي موږ باید په خپل منځ کې نور د احمد او محمود نومونه او ټپې دا د یو بل نه لرې کړو هر څوک چې په افغانستان خاوره کې زیږېدلی افغان دی مسلمان دی او په هغې باندې باید اعتماد وکړو هغه باید ځوانان کوي ویروزو او هغه قدرونه چې وي هغه باید په خپله غېږه کې په خپل لاس کې ونیسو د هغوی د استعدادونو نه استفاده وکړو او د ملک په مقابل کې چې هر څوک که هغه داخلي وي او که خارجي وي چې د افغانستان د خاورې په مقابل کې خیانت کوي د افغانستان خاوره ته د بل چا راتګ دلته زمینه مساعدوي هغوی باید په سخت ډول وځپلی شي او دلته باید ټول افغانانو ته داسې امکانات شرایط برابر شي چې ټول افغانان دغه خاوره داسې مقدسه وګڼي
چې لکه د خپل د کور خاورې چې وي شخصي خاورې وي او د افغانستان ټول وګړي باید داسې وګڼي لکه د خپل فامیل غړي. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې خارجي دسیساتو مخه ونیسو او خپل ځواکونه هم پیاوړي کړو او بیا به هیڅوک نشي کولی د بیرون نه چې د افغانستان خاورې ته یې سپک وګوري یا په افغانستان کې مداخله وکړي. خو خدای نخواسته که چېرته موږ داسې و چې خپل افغانان په غېږ کې ونه نیسو، خپله خاوره دپاره د بل چا راتګ ته چکچکې ووهو او خپل نظام د تضعیف کولو دپاره کار وکړو، بیا به موږ داسې و چې خپلمنځي جنګونه به وي، نظام به نه وي خدای نخواسته، بیا به د سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. نور وخت د دې را رسېدلی دی چې اسلامي امارت مشران هم باید د دې دپاره نهایي هلې ځلې وکړي تر څو د ټکنالوژۍ دپاره، د تعلیم دپاره، د وحدت دپاره، د پرمختګ دپاره کار وکړي او هغه څوک چې د افغانستان په ضد باندې یو ګام اخلي، افغانستان خلک باید هغو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي او افغانستان خاوره د هیڅ چا په ضد نه استعمالیږي، نه د افغانستان حکومت نه د افغانستان خلک دا فکر لري چې بل چا ته ضرر ورسوي. خیر و سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، عابد صاحب او استاد محترم، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.